د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد یو ستر انعام احمد مسعود ته د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب موجد د واټساپ له لارې په یو غږیز پیغام کې احمد مسعود ته ویلي دي چې خپل ځواکونو ته دې ووایي نور په افغانستان کې جګړه او ودروي. د طالبانو دفاع وزیر ویلي زموږ په مقابل کې هیڅوک هم نشي ودرېدلی او تا بلنه درکوم را چې راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. راشه خپل هیواد ته او افغانستان کې دی واکمن کوم هم زه. احمد مسعود ویلي کاشکې ټول داسې فکر درلودلی لکه څنګه چې زموږ دفاع وزیر لري. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود په لومړي ځل د طالبانو دفاع وزیر ستاینه وکړه. احمد مسعود وایي ملا صاحب په خبره سر خلاصیږي. نن د غرمې نه بعد مې 3 ناشنا مسیجونه واټساپ ته راغلي وه. د جوړتاسه نه وروسته یې راته ځان معرفي کړی و چې زه ملا یعقوب د ملا محمد عمر اخوندزوی د افغانستان منتخب دفاع وزیر یم. یعقوب ملا جان بیچاره مې واټساپ ته پیغامونه پرېښودي ول چې تاسې ولې جنګ ته بیا ځوانان هڅوئ، ولې جنګ ته بیا راځئ، ولې جوړ افغانستان ړنګوئ، د لارۍ وکړئ چې اوس سوله ییز افغانستان مړنګوئ. تاسو ته عفه شوي او راشئ افغانستان کوم وغواړئ، د کومې قول اردو قمندانۍ غواړئ راشئ چې در یې کړم. دا و زموږ ته د محل چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.